سلامونه نیکې هیلې احترامات ګلالیو ملګرو اوس راځو په دې ویډیو کې باندې کار کوو په شي باندې سافټویر ډسټریبیوشن لکه څنګه چې له نومه معلومیږي معنی د سافټویر ویشل سافټویر ډسټریبیوشن صحیح ده دا څه رقم کانسپټ دی دا ګروپ پالیسی باندې کیږي ملګرو دا داسې یو کنسپټ دی نه چې موږ سره دلته سرور دی او په دې سرور کې موږ سره مختلف قسمه سافټویر دي لکه موږ سره د افیس چې کوم پیکیج دی هغه کې موږ سره ورډ دی ایکسل دی همداسې کروم دی او یا نور ډېر سافټویر دي زه نه غواړم چې هر کلاینټ ته زه لاړ شم او د هغې په پیسیانو کې زه دغه سافټویر را انسټال کړم زه غواړم چې دغه سافټویر دې ما سره په سرور باندې پراته وي او هغه یوزران چې زه ورته په نښه کوم هغې ته د اټومیټیکلی دا انسټالېږي کله چې هغې لاګین کېږي په هر کمپیوټر باندې نمونې په ډول زه تاسو اوس وایم ما یو اویو جوړه کړه بیسټ په نامه او په دې کې ما دوه یوزران واچول علي او خان اوس په دې بیسټ اویو باندې ما یو ګروپ جی پی یو ولګوله جی پی یو 1 او دی جی پی 1 کې دا خبره ځکه سافټویر ډسټریبیوشن به ته کې بیسډ اون ګروپ پالیسی دا ګروپ جی پی او 1 پالیسی ما په بیسټ او یو باندې ولګوله په بیسټ او یو کې ما سره څوک دي خان او علي او ما په دې او یو کې ورته وویل چې کله علي او خان په هر ځای کې لاګین کېږي هغې ته د ایکسل او کروم انسټال وي دا دوه فایلونه ما سره دلته په سرور پراته وي نو که چېرته علي دې کمپیوټر ته کینی د لاګین کېدو پر مهال به ورته اټومیټیکلی دا سافټویر انسټالېږي او که دې کمپیوټر ته کینی اټومیټیکلی به ورته دا انسټالېږي دا ډېره زیاته یعنې فایده لري چې موږ د ګروپ پالیسي نه دا واخلو سافټویر ډسټریبیوشن هم دی چې وکړو خو یاد ساتئ ملګرو کله چې تاسو د سرور نه دا خو د اپلیکیشن یې به دا سافټویر به تاسو سره په سرور کې اویلیبل وي خو په کم فارمیټ کې ملګرو تاسو سره که چېرته کروم ډاټ ای ایکزي وي هغه دلته نه سپورټ کېږي تاسو مجبور چې دا ایم ایس آی کې پیدا کوئ ایم ایس آی معنی دا مایکروسافټ انسټالر تاسو به دا په دې کې پیدا کوئ نو تاسو که لاړ شئ ګوګل ته سرچ وکړئ تاسو کولی شئ دا پیدا کوئ لکه تاسو وایئ چې موږ ته کروم پکار دی دا ایم ایس آی فارمیټ کې درکوي درته یا موږ سره مختلف کنورټر هم شته کنورټر داسې سافټویر شته چې تاسو سره ډاټ ای ایکسي په څه بدلوي دا موږ سره بدلوي په ایم ایس آی باندې ځکه موږ دلته چې اوس موږ ډسټریبیوشن کوو سافټویر موږ ته پکار دی په کم فارمیټ کې په ایم ایس آی کې اوکې نو که تاسو چېرته لاړ شئ انټرنیټ ته تاسو ورته وایئ چې موږ ته کنورټر پکار دی سرچ کا کنورټر of EXE format to MSI. Convert EXE to MSI. Create an MSI package. ګوره دا شته مختلف سافټویر دي EXE to MSI converter pre بس په ده کلیک وکړه د مایکروسافټ اپ نه به درته دا تاسو څه کولی شئ ځان ته ډاونلوډ کړئ ته وګورو چې دا کوم سافټویر دی EXE ګوره EXE to MSI converter pre دې باندې زه کلیک وکړم تر څو ماته انسټال شي اوپن سټور کې تاسو دا اوپن کېږي دا سافټویر تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ باندې خپل ځان ته انسټال کړئ او د ده په ترو باندې دلته ګوره مختلف نور هم شته پاور شل ټو EXE MSI کنورټر پری یو طریقه خو دا ده چې داسې وکړئ د سافټویر پیدا کړئ دغه کنورټر سافټویر پیدا کړئ را انسټال یې کړئ او د ده په ترو باندې به تاسو سره چې هر یو لکه د زیفیا یا د کمټیشا زیاتره چې موږ کوم سافټویر را انسټالوو که نه په کمپیوټر کې دا ټیکزي کې وي نو دا کنورټر پیدا کوه په دې کنورټ کوه یا کوی شي تاسو لکه زه اوس Firefox and MSI format download دا زما په کار دی Firefox غواړم زه ډاونلوډ کوم په ډاټ ای ایکزي کې نه په MSI کې نو وایي ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه رایټ کلیک کاپي
دلته ګوره زه را انسټالوم چې شی فایرفاکس را ډاونلوډوم ما ته وایي پلیټفارم لنګویج زه ورته یم انګلیسي لنګویج به م ورته انتخاب کوم خو وینډوز 22 بیټه چې ام اس آی فارمیټ کې غواړم را ډاونلوډ کړم ژبه انګلیسي صحیح ده یس ګوره ډاونلوډ ته آمده شو ډاونلوډ ناو باندې به کلیک وکړئ تر څو دا ډاونلوډ شي زه فایرفاکس را ډاونلوډوم په کم فارمیټ کې په ام اس آی فارمیټ کې ام اس آی معنا سټینډ فور مایکروسافټ انسټالر په دغه فارمیټ کې زموږ په کار دی نو دا به لږ وخت ونیسي اوکې ملګرو د فایرفاکس سیټ اپ په ام اس آی کې موږ سره ډاونلوډ شو اوس به زه لاړ شم مستقیما سرور ته صحیح ده اوس ګورو څنګه موږ سافټویر ډسټریبیوشن کوو اوله خبره خو همدا وه چې موږ سره سافټویر په کار دی ته غواړې یوزرانو ته کومې سافټویر ورکړي چې هغه څنګه لاګین کېږي به دا سافټویر به ورته اویلیبل وي کومې سافټویر غواړي ته وایې کروم دا نو دا ټولې سافټویر پیدا کړه په کوم فارمیټ کې ډاټ ام اس آی فارمیټ کې پیدا کړه زه به یې تیار راوړم او د سرور کې تا سره باید دلته وي اویلیبل وي صحیح ده دا دی فایرفاکس ډاټ ام اس آی کاپي اینډ برینګ اټ هیر دا زما سرور دی زه به دا دلته به ته یو فولډر جوړ کړم نیو فولډر شیر نوم مې ورته ورکړو او دا به دلته پیسټ کړم صحیح ده ګورې ګلالیو ومو کته چې ما د فایرفاکس پیدا کو په ډاټ ام اس آی کې ګوره ډاټ ام اس آی کې د ښه دلته ایکسټنشن شو کړم ګورئ ډاټ ام اس آی کې دی نو تاسو چې چېرته دا را ځان سره فټ کو اوس به راشي دا به شیر هم کوي ښه ځکه دا خو هغه صاحب چې هر کمپیوټر ته کینی باید دا ورته اویلیبل وي موږ هم دا ویل که پی سی 1 ته کینی ګوره که عالي یوزر پی سی 1 ته کینی هم باید ورته دا سافټویر انسټال وي او که پی سی 10 ته هم کینی نو دا به شیر کوي ښه زه راځم ایډوانس شیرینګ ته شیر دیس فولډر ته پرمیشن هم ورته فل ورکوم فل پرمیشن ایوری ون ته هر چاته فل پرمیشن پرې ورکوم اوکې دې زنده کوم کلوز کوم ګورو چې شیر دی که نه پراپرټیز شیرینګ ګوره شیر دی صحیح ده ملګرو اوس بس راشم نور کار زما په ګروپ پالیسی کې دی نو مستقیما زه راځم خپل سرور منیجر ته اول به درته زه دا وښایم چې تاسو اوس ملګرو دا سافټویر چاته ورکوئ که نه یعنې کومو یوزرانو تاسو غواړئ دا سافټویر دی ورته بای ډیفالټ انسټال وي نو دا تاسو معنی ډیفینډ کوي اوس ګورئ که تاسو داسې تاسو یو ګروپ پالیسی جوړه کوئ او په هغه کې دا سافټویر تاسو ډسټریبیوټ کوئ او دا پالیسی تاسو ټول ډومین پسې اټاچ کوئ لینک کوئ نو په دې ډومین کې چې څومره او یو دي تاسو خو نور په هرار کې پیږئ په ټول ته به دا سافټویر اویلیبل وي خو موږ خو داسې نه کوو نه موږ یې خاص یو ګروپ ته کوو فور ایگزامپل دغه لوکل چې کوم او یو ده په ده کې چې کوم یوزر دی خان او جان او د په داخل کې چې نیسټډ او یو ده اوس زه یو ګروپ پالیسی په دې لوکل او یو پسې اټاچ کوم او دا سافټویر په ډسټریبیوټ کوم نو چا چاته به اویلیبل وي ملګرو هرار کې من تاسو ډېر ښه پوهېږئ ام دې لوکل او یو کې چې څوک دي دته او د په داخل کې چې څوک دي دته نو زه به همدغه یو ته دا یو او یو جوړه کړم څه خیال ته چل به وکړي را به شي ګروپ پالیسی منیجمنټ ته ریکارډ به سټارټ وي او که بیا به پیراون ته لګیم ښه را به شم ګروپ پالیسی منیجمنټ ته یو پالیسی به جوړه کړم او په چا پسې به یې اټچ کړم ګوره دې پسې تیار یو اټچ د یو بل اټچ کړم کریټ پالیسی کریټ هم کوو زه به ته وایم سافټ ډسټریبیوشن دا سافټویر ډسټریبیوشن چې کوم پالیسی ده په ده به کلیک وکړم او ایډیټ ته به راشم او په ده پسې چې کله ایډیټ ته راغلم نو زه به دا لږ پراخه کړم ملګرو را به شئ یوزر کنفیګریشن کې به پالیسیز ته راشئ په دې کې به سافټویر سیټینګ ته راشئ او په دې کې به سافټویر انسټالیشن ته راشئ دلته به رایټ کلیک وکئ نیو ته به راشئ او پیکیج ته به راشئ د دې نه به دا پیکیج ایډ کړئ ګورئ ملګرو پیکیج به دې نه ایډ کوئ پیکیج تاسو مجبوره یاستئ چې د شیر له لارې څه کوئ ایډ کړئ ښه نیټورک پات به ورته ورکوئ د دې کم سرور کې چې دا څه پرته دی د هغې آی پي 10.0.0.1 د دې سرور د دې نه مې تیار شیر کړی یم دی که نه دا شیر دی دا دی په ده به کلیک وکړم او دا به اوپن کړم
څنګه مې دا اوپن کو ماته پبلش کې کا اساین کې د پبلش دا معنا د ملګرو چې دا یوزر کله الته لاګین شي په کنټرول پینل کې به پروګرام ان فیچر کې ورته د انټرنیټ لارې دا نتورک لارې الته یو اپشن تاسو به زه خم الته ورته بیا دا سافټویر اویلیبل وي خو انسټال بنوي دا په ډبل کلیک کوي بیا ورته اویلیبل کیږي نه زه وایم اساین کې ورته مستقیما ورته انسټال کا او ایڈوانس روسته راځو چې ایڈوانس ته وایي ایڈوانس کې ځینې خبرې دي زه ایڈوانس لا په الحال نه وایم لږ وخت به ونیسي او لږ وخت وروسته اوس دا دلته څومره وخت نیسي دا تکیه په ده کوي چې دا سافټویر څومره دروند دی او څومره حجم لري دومره دروند نه دی انشاءالله اوس به دلته اویلیبل شي نو تاسو چې څومره سافټویر غواړئ چې دغه لوکل یوزر یا لوکل او یو دا چې کوم او یو ده په ده کې چې څومره یوزران دي تاسو غواړئ هغې ته څومره سافټویر انسټال شي نو تاسو کولی شئ دې ځای کې هم دلته اضافه کوئ اوس بل هم اضافه کولی شئ رایټ کلیک وکړئ بل صحیح ده دلته به زه رایټ کلیک وکړم په ده باندې هغه ایډوانس دا دی پراپرټیز ډپلایمنټ کې هماغه خبرې دي زه به ته انسټال دیس اپلیکیشن اټ لاګ آن چې هغه څنګه دا یوزر چې څنګه لاګین کیږي اتوماتیک ورته دا انسټالوه چې په هر کمپیوټر کې لاګین کیږي اپګریډ دا معنا تاسو دې یوزرانو ته دا سافټویر ورکو سبا دې کې کوم تغیرات راغلل ته تاسو کولی شئ اپګریډ کړئ اپلای اوکې ولګول شو ګورئ ښه زه ډېر تاکید په ده کوم اوس تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ اوس کاشکې ما سره نږدې وای ګوره د سافټویر ډسټریبیوشن دپاره ما پالیسي ولګوله په دې کې مو ته سافټویر وښود دا په چا اپلای شو په دې لوکل یوزر لوکل او یو د لوکل او یو کې چې کوم یوزران دي په هغه او د ده لاندې بل چا من نه ده اپلای شوی صحیح ده یو ځل لږ ریفریش او تاسو به دې نه جی پی اپډیټ حتما کاروئ جی پی اپډیټ /force دا به وکاروئ چې دیو دا پالیسي اپډیټ کړي اوس به کلاینټ ته ځمه که خان یوزر کینی که جان کینی ځکه خان یوزر حالن کې ما سره په لوکل او یو کې دی جان به په نیسټډ او یو کې دی خو مشکل نشته ځکه دواړه د جان چې دی کنه دا په نیسټډ او یو کې د نیسټډ او یو چې دی دا د لوکل او یو لاندې دی نو انهریټنس اخلي اوس به زه دلته راشم او دې نه به دا لږ ریزیوم کړم دلته به هم زه یو ځل جی پی اپډیټ وهم صحیح ده ملګرو اول زه وګورم ما سره کوم یوزر دی خان دی اوکې وایمای خان یوزر دی ما سره زه کولی شم شاید دیز نه ما سره کار وکړي جی پی اپډیټ /force دا کمانډ ووایم چې دا پالیسي اپډیټ شي دا نوې چې کوم پالیسي ده هغه ځان ته رالوډ کړي نو په هغه کې به دا سافټویر هم راشي کمپیوټر پالیسي اپډیټ هز کمپلیټډ سکسیسفولي that's why the following warning were encountered during user policy processing. The group policy client-side extension software installation was unable to apply one or more setting because the change must be processed before system startup or user login. دا ملګرو اوس یو ځل سیسټم ریسټارټ ته ضرورت غواړي ځکه چې دا څنګه لاګین کیږي په هغه وخت کې ورته راانسټالیږي دلته څه وایي غواړي چې لاګ اپ شي او بېرته لاګین شي وایي که وایي دی ووالو یس که نو این دی ووالو نو دا یو ځل لاګ اف ته ضرورت لري وایي و چې یش ځکه دا یوزر باید یو ځل ووځي بېرته راشي چې بیا ورته دا سافټویر راانسټال شي اوس ګوره خان یوزر ته راځم څنګه چې راشو مستقیما به دا فایرفاکس انسټال وي فایرفاکس څنګه نه دی راغلی دا باید دلته اوس دلته ډیسکټاپ په سر پروت وی فایرفاکس نشته کنټرول پینل پروګرام ان فیچر کې وګورم ګورئ ملګرو انسټال ا پروګرام فرام د نیټورک دلته خو راغلی دی یس تاسو ته بای ډیفالټ دلته هم پروت وي د دې ځای کلیک وکړه د فیچر یو آر ټرایینګ ټو یوز ان نیټورک ریسورسز دیٹ از اناویلیبل دا وی اناویلیبل دی یس ملګرو دلته فکر شته راغلی دی خو وی اناویلیبل دی ولی اناویلیبل دی دلته خان یوزر دی ما سره زه یې پر دا وګورم چې دا اکسس کوی شم ځکه نه 10.1 ګوره د شیر کې پروت دی که نه ملګرو اوکې آل ډیټا اکسس کوی شم مګر شیر فولډر چې هغه کې ما دا سافټویر اچولی دی هغه نشم اکسس کوی
دا شیر فولډر دلته بیخي اکسس کوی نشم. پراپرټیز شیرینګ کې خو مې ملګرو فل فارمیشن ورکړی دی. آی تھنک سیکیورټي کې نشته که نه، سیکیورټي کې دلته نشته، سیکیورټي کې نشته که نه. یس دې کې ګوره که زه راشم که نه هلته کوم یوزر دی ملګرو؟ خان. افیکټیو پرمیشن زه وګورم ښه د خان دپاره چیک کالکولیټ افیکټیو پرمیشن چا دپاره؟ خان دپاره. ویو افیکټیو اکسس خان یوزر ته تاسو وګورئ ملګرو، ګوره افیکټیو پرمیشن ډېر اهم دی. خان یوزر دپاره یې هیڅ پرمیشن نشته، هیڅ. واه واه خدایا دا څه شوي دي. دې ځینه به زه د خان یوزر ایډ کړم. تاسو کولی شئ اتنټیکیټډ یوزر هم ایډ کړئ، خو زه به خان یوزر اوس ایډ کړم. خان اوکې فل فارمیشن ورکوم، اپلای اوکې. اوس راځم ملګرو، تاسو دا افیکټیو فارمیشن حتما ګورئ، کله چې کوم مشکل شاید دلته وي. زه اوس خان یوزر وګورم. یس خان یوزر دپاره ویو اوس فل پرمیشن شو که نه، مخکې پرمیشن نه و. انشاءالله چې اوس به کار وکړي، اوس به کار وکړي. GPO update /force انشاءالله. د ملګرو کار داسې و ښه چې د فولډر باندې خان یوزر ته بیخي اکسس نه و، نو څنګه ورته سافټویر انسټال شي؟ صرف دغه یوه غلطي مونږ کړې وه ملګرو. شیرینګ پرمیشن جدا شی دی او انټرفیس پرمیشن جدا شی دی. دلته زه بیا مجبور یم چې ولیکم GP update /force چې دلته بیا اپډیټ شي. ملګرو ګوره شیرینګ پرمیشن جدا شی دی او د انټرفیس پرمیشن جدا شی دی. د دې دواړو بیا افیکټیو پرمیشن به راوباسي یا افیکټیو اکسس. د موسټ ریسټرکټډ ون چې کوم دی همغه اپلای کیږي. نو تاسو وکتل چې افیکټیو پرمیشن یې بیخي هېڅ نه و. زه به دا ځل وای وم. یس انشاءالله چې اوس به کار وکړي. ښه راشم دا ځل خان یوزر ته لاګین کېږم. یس صرف داسې و ملګرو چې د فولډر باندې دته اکسس نه و، ځکه دا سافټویر ډسټریبیوټ نه شو. ښه وشو چې دا ټربل شوټ هم تیار راغی، ستاسو دا ټربل شوټ هم تیار حل شي. که کله داسې کار کېدو نو تاسو به وایئ چې موږ شیرینګ پرمیشن فل ورکړی دی، خو هلته انټرفیس پرمیشن ریسټرکټډ وي او په دواړو کې کوم یو چې ډېر ریسټرکټډ وي هغه بیا عملي کېږي. نو تاسو حتما یو ځل افیکټیو پرمیشن د یوزر چیک کړئ چې افیکټیو پرمیشن یې څنګه دی. اوس زه مطمئن یم انشاءالله چې کار به شوی، ځکه چې کله د لاګین کې لږ ډېر وخت واخلي که نه، نو نارملی چې کله لاګین کېږي دومره وخت نه اخلي. کله چې سافټویر ورته رانسټالېږي د سافټویر ډسټریبیوشن په واسطه بیا نو لږ وخت اخلي. اوکې خان یوزر ته باید فایرفاکس انسټال راشي. خان یوزر ته باید فایرفاکس انسټال راشي. نو دې ته موږ وایو ملګرو سافټویر ډسټریبیوشن. دا ډېر اهم ترینه موضوع ده په ګروپ پالیسي کې. ښه ځکه یو نیټورک کې دا ډېر زیات کارول کېږي. بیا نو تاسو چې دغه کم ګروپ پالیسي GPO باندې تاسو هغه کې تاسو سافټویر ډسټریبیوشن کوئ، دا به ستاسو خوښه ده چې ټول ډومین پسې لینک کوئ که نه ټول سایټ پسې لینک کوئ یا ډومین پسې لینک کوئ یا یو سپیسیفیک OU پسې لینک کوئ، هغه به ستاسو خوښه ده. نو څومره چې ولا هغه سکوپ زیاتوئ او کموئ شي ستاسو خپله خوښه ده چې څنګه کوئ. خان یوزر څنګه چل دی؟ خان یوزر یس ملګرو رالی نه فایرفاکس انسټال رالی. الان کې فایرفاکس دلته نه دی، فایرفاکس ما سره هلته دی. ښه دې کې ما نه دی انسټال کړی نه. انسټال اوس فایرفاکس دی کاروئ، براوزر دی نه فایرفاکس پیژنئ، سرچ پکې کوئ چې څه کوئ پکې. We love keeping you safe. Continue. Skip this step. بس دا فایرفاکس دی. اوس ته خوند اخلي. دا فایرفاکس کوم ځای کې دی؟ سرور کې دی، دلته راغلی دی. ښه اوس که راشئ ملګرو تاسو کنټرول پینل ته راشئ. کنټرول پینل خاده کې راشئ پروګرام ان فیچرز ته. دلته هم فایرفاکس راغلی وي، انسټال فرام پروګرام کې به دلته هم وي. صحیح ده. نو دا و سافټویر ډسټریبیوشن چې موږ د ګروپ پالیسي په توګه باندې. اوس طریقه اسانه ده. کم سافټویر ستا په کار دی چې یوزرانو ته ورکړي
هغه ټول پیدا ک په MSI کې په انټرنیټ باندې MSI کې شته کني کنورټر ډاونلوډ کړئ یو دویم دا خبره ډیره اهمه ده چې ته باید دا سکوپ وټاکې چې کوم یوزرانو ته غواړي چې سافټویر انسټال کړي نو هغه یوزران چې هغه ته یو رقم سافټویر غواړي انسټال کړي هغه ټول یو او یو کې واچوه او بیا دا ګروپ پالیسی هم دغه او یو پسې اټاچ کا او یو ټربل شوټینګ سټیپس دلته را تاسو پام کوئ چې داسې نه شیرینګ پرمیشن تاسو فول ورکړئ مګر اتنټیکې دغه چې کوم د انټي پی اس پرمیشن کې بیا مشکلات وي او د خان یوزر تاسو فکر ما فول څه ورکړه هر څه کوي شي تاسو بیا خو چې فول ورکوي یوازې ریډ ورکوي کنه مخکې چې و بیخي هغه ریډ توانایي نه درلودله نو ځکه ورته فایرفاکس نه را انسټالېدو نو هم ټربل شوټ وشو او هم د ګروپ پالیسی په ترو باندې چې شی وشو سافټویر ډسټریبیوشن وشو